لومړی دا جدول وګورئ، هغه 25 لوبغاړي پکې ونیسئ په تیرو 25 کلونو کې ښه کارکردګي کړې ده. په تیرو 25 کلونو کې د شل اوریزو سیالیو هغه لوبغاړو نومونه دي چې چا ښې کارکردګي کړې دي، چې په سر کې د افغانستان کرکټ لوبغاړی راشد خان دی، هغه چې په دې وروستیو کې هیڅ چا هم ترې ریکارډ په خپل نوم نه کړ. هر ریکارډ چې راځي هغه به د راشد په نوم وي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې عموما په شل اوریزو سیالیو کې چې دغه ریکارډ څوک جوړوي یا مثلا دغسې بیا د کلونو حساب چې کېږي، زیاتره وخت بیټسمینان پکې راځي، چون T20 سیالۍ چې ده دا د توپوهنې لپاره ډېره اسان، توپوهونکي لپاره ډېره اسانه ده او کولی شي په اسانۍ منډې جوړې کړي. نو دا افغانستان هغه ځوان لوبغاړی دی چې که څه هم په دې وروستیو کې ښه ونه ځلېده، البته په تجارتي سیالیو کې، مګر سټیج یې په خپل نوم کړی دی، هغه لیول چې باید د ګټلی وی هغه یې وګټه. د ده ټول لوبیز ژوند چې دا ټول یوه لسیزه تقریبا 10 کاله شاوخوا کېږي، ځکه 2014 نه وروسته دی نړیوال کرکټ ته را داخل سوی دی او تر اوسه پورې چې 2015 کال ده، مګر دی د جدول په سر کې دی چې لومړی مقام له ده سره دی، دویم مقام سنیل نارین سره دی، او د پاکستان نه هم یو لوبغاړی پکې سته شاهد خان افریدی، مګر هغه 24 ده، یعنې وروستي خوا نه دویم نمبر کې هغه هم راغلی دی. یعنې 10 کاله راشد خان مزل کړی دی او 25 کاله د نورو لوبغاړو مزل کړی دی، مګر راشد خان پکې لومړی مقام لري. همدا ویاړ د ټولو افغانانو لپاره، د راشد خان لپاره بس دی.